خلاف یو کاغه پنکریان دي نو مونږ خلاف یو کاغه بریلیان دي نو مونږ خلاف یو جنجالونه وسره کو کو تکمارې وسره کو لخر پکو مناظره وسره کو خو تاسو مونږ په هغه ډلو کې ناچو چې تاسو مونږ په هغه ډلو کې ناچو مونږ تاسو سره نرمي کو تاسو به مونږ سره مونږ بس تاسو سره شرع خیال ساتو تاسو به زموږ د مشرع خیال ساتي مسله د زموږ په منځ کې د سلور مسلې داسې دي چې دا مفتی صاحب یو ځل راغی دا دوه کلی ته زمونږ علاقه را نو دې چې کېناست نو ما ورته چې ندیم صاحب زما ستا غوري په منځ کې یو څو خبرې یاد دي شي ما یې زه به چېرته درځم یا به ته چېرته راځې خبرې کوم وکړو په هغه خبرو کې یو خبره د معیت علمي وه یا د ذاتي وه دویمه خبره زما په ذهن کې د عبدالمحمد بن عبدالوهاب نجدي وه دریمه خبره زما په ذهن کې د کرامت وه څلورمه خبره زما په ذهن کې د دعا به د سنت وه زمونږ دا ټول مشران اکابرین چې مونږ د چا شاګردان یو د چا د شاګردان ما یو تقسیم کړی په هغه تقسیم کې ما پسې زمونږ د کراچۍ یو ملګری دی هغه بیا تقسیم در تقسیم کو ما د حضرت مفتی فرید صاحب نه دا اورېدلی دي چې زمونږ دیوبندیان په الحال دوه قسم عقاید لري یو زمونږ دا کې پی کې یا دې ته په خوا زمانہ کې سرحد وي حضرت صاحب د دینه تعبیر کو په افاغنه سره افاغنه نه مراد حضرت غرغشتو صاحب دی دا افاغنه نه مراد حضرت چرتنو موریدلی بدیستا د علاقې مولانا نعمت الله د کوټ مولانا صدر شهید صاحب داسې حسن جان مولوی صاحب داسې مالی دلیو امین ګل بابا داګه بابا د دې مشر راغلیو دا ټول شاه منصور مولوی صاحب دا ټول هغه کسان دي چې مالی دلی دي یا زما استادانو لیدلی دي زمونږ د دې بعضی خلکو سره چې موږ ته خماسیان په یو څو خبرو باندې به منازعات از بیا تفصیل کوم چې منازعات په سبا باندې راغلي وي بعضی خبرې چې زمونږ په تاسو باندې اعتماد او زمونږ په تاسو باندې یاري دوستي او زمونږ نیت دا چې تاسو به ان شاء الله مخ انداز سره چلیږي چې زمونږ د کابرینو تور طریقه د ډاګه باباجي یا د شاه منصور د سابق صاحب یا د امین ګل مولوی صاحب یا د ټولو کابرینو زمونږ طریقه ده هغه کې د بعضی مسائل خدا سره له چې خو نن سبا چې څوک کې هغه ته بریلی ویل کېږي لکه زه کوم نه غوري خدا ځان سره یاد ساتي هغه کې مسله د میلاد د زی قائل نیمه مولا صاحب زی قائل نیمه ګور دا یاد ساته ها چې څوک مناظره کوي دی بلکې دا اکبر حسین دی او فیض الحسین صاحب چې کله دغه مناظره وا د ټانک والا نو ما د بعضی کتابونه د ابن پرکاح ورکړو پرد کې د غزان له خبره زی کوم نه خو زمونږ کابرینو په دې باندې مناظره کړي په کتابونو کې لیکلي په دعا زمونږ د پنځپیر مولا صاحب سره د ډاګه د شیخ ته عبدالسلام شیخ صاحب سره چې سپینکانی مناظره وځه په خپل ناستومه طالبانو خو مونږ تلی دا په دعا باندې سنت مناظره د هغه اشیاء را داسې حتی ورسېدل چې هغه زمانه پسندیده دي زمانه پسندیده نه مراد دا دي چې زما په تبه باندې هغه اشیاء د عالمانو د دیوبند زړه اقوال نه دي لکه څنګه چې موږ د خپل مشرانو نه اوریدلی عبدالرحمن استاد هغه مسلو کې یو مسله زما په خیال باندې د معیت مسله زمونږ د پنځپیرانو د منځ چرته نه تیره شي یعنی ما ترې څوک په تاریخ کې خو چې د معیت مسله یا د معیت ذاتیه د علمي زمونږ د پنځپیرانو په منځ کې تیره شوی دا نه د تیره شوی د عبدالوهاب نجدي متعلق زمونږ کابرینو د یو بل سره مناظرې چرته نه دي کړې دا ځان سره یاد ساتي خو څوک وایي چې کړي دي نو ما ته خیر دی دا خبره شي د دې کې نه شي دعا د سنت کې زموږ مرګري بعضې پوسټونه وکړو بیا په هغه پوسټونه باندې ما لیکلو کو بیا خبرې وشوې هغه خبرې بیا ندیم صاحب خپلو مرګرو ته وایي چې تاسو هغه پوسټونه نه لکې ښه خبرې وکړو زه په هغې خوشحاله شوم د ده مقوله ماله راغله چې دوی چې زموږ خپل استادان دا دي کوي شیخ ادریس صاحب دا یاد کړه چې دا کوي دعا بعد سنت زمونږ اوس یو څو مسلې دي هغه مسلو کې اوله مسله د معیت ته دویمه مسله د محمد بن عبدالوهاب نجدي زما تحقیق ما ته دا وایي تاسو خفه کېږئ مه چې عبدالوهاب نجدي زمونږ د کابرینو په نسبت باندې صحیح سړی نو او دا کوم رجوعات چې دي دا ثابت دي د دې سره ما سره ادله راغلي اولنۍ مسله زما رائے دا ده د معیت مسله ده دویمه مسله د عبدالوهاب نجدي مسله ده دریمه مسله
د کرامت راغلی ده. معجزو او کرامت کې زمونږ رائے دا ده، ځان سره خیاط ساته. معجزو کې زما رائے دا ده چې معجزو کې د متکلمینو دوه قسمه اقوال دي. یو مې دون اقوال لا جمع کړي دي د کابرین دیوبند او د متکلمینو چې وی معجزې د انبیاء د قدرت او د اختیار د لاندې وي. زه به تاسو ته نقول وکم او دوی مدار چې د انبیاء د قدرت د لاندې نه دي. زما رائے دا ده چې معجزې د انبیاء د قدرت د لاندې نه دي راغلي. زما رائے دا ده. خبره پاتې شو کرامت ته. زما خپل رائے په دې کې دا ده لکه څنګه چې زموږ اکابرین وي چې کرامت په درې قسمه راغلي دي. یو هغه کرامت دي چې هغه کې قصد او علم دواړه وي، هم قصد وي او هم علم وي. دویم هغه کرامت دي چې هغه کې علم وي او قصد نه وي. یو هغه کرامت دي چې هغه کې قصد او علم دواړه وي. دویم هغه کرامت دي چې هغه کې علم وي او قصد نه وي. او دریم هغه چې نه پکې قصد راغلی او نه پکې اختیار راغلی او نه پکې علم راغلی. دا درې قسمه تقسیم زموږ تقسیم نه کرامات راغلي دي چې زموږ اکابرین دیوبند کرامت درې قسمه ته تقسیم کړي دي. یو القصد مع العلم، دویم صرف علم چې قصد نشته، او دریم نمبر نه قصد او نه علم شته. دا درې قسمه کرامات دي زموږ د اکابرین دیوبند په نيز او بیا د متکلمینو په نيز او بیا د مفسرینو او بیا د محدثینو په نيز. زما دا په الحال اجمالی خبرې وي، دي توضیح اجمال ویم او دوی توضیح هم چې خپل خبرو کې بیا بخیر ده ان شاء الله په دې باندې خبره جاری کو. دا ټیم غنو دا خو زموږ خدای یاري ده ټیم باندې چې خبره ته او ما خان دي تاسو په ماس کې د ټیم د زموږ د یاري ده دا ټیم خبره بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ نن دلته راغلي یو ناس یو. یقینا پیر صاحب تاسو ته خبرې وکړې. پیر صاحب زموږ مشر دی، زموږ محترم دی، او څنګه چې پیر صاحب تاسو ته وضاحت وکړو دینه مخکې یقینا دغه څه شویم ده چې موږ په زیاتو مناظرو کې یو ځای وو، بلکې کله کله به موږ تر کتاب نیم ضرورت شو مناظره کې نو موږ پیر صاحب سره رابطه وکړله، کتاب به هم ورنه راوغوښتو ورغلي ورته. کله کله دغه سیم شوی چې پیر صاحب موږ ته دعوت راکړی دی، موږ ورغلي وو مناظرې ته. خو زموږ منځ کې یو وروري او یو تعلق او یو محبت او هغه مخکې مو او اوس هم دی الحمدلله. زه د بحث نه مخکې د خپل ویډیو په ذریعه باندې هغه ټولو اهل باطلو ته م ویمه چې د اهل حقو په منځ کې همیشه اختلاف بعضې وخت کې راغلی دی. د پیر صاحب موجودګۍ کې ویمه باطل زموږ د دغه مجلسونو نه دغه فایده نه اخلي. انشاءالله ولز کې کله پیر صاحب د کومو باطلو سره خبره راغله نو زه به د پیر صاحب په اولني سبت دغه په ملګرو کې ولاړ یم انشاءالله ولز سپایي په حیثیت باندې. دویم نمبر خبره بعضې خبرې دغسې راغلي. اوس پیر صاحب وویله شاید چې زما په حوالې سره پیر صاحب ته بعضې معلومات غلط چا رسولي وي او غلط رسېدلي ورته. مثلا پیر صاحب ما ته وویله چې د دعا بعد هغې نه مخکې یو خبره بله کوم د زموږ مجلس شروع کېږي موږ چې راتلو هم ما خپلو ملګرو ته وویله چې پیر صاحب موږ مشر دی او پیر صاحب ته هم دلته وایم چې که تاسو موږ ته تیزې خبرې هم وکړئ، تاسو اوله کې خبرې وکړئ نو که زموږ څه ګیله نشته دی، که تیز یې هم وکړئ حتی که به موږ ګزاره هم وکړئ انشاءالله ولز موږ نه درکوو جواب. ما خپلو ملګرو ته مې ویلي دي چې موږ مجلس کې ناست یو. البته تاسو سره نور ملګري دي نو هغوی دي دغه څومره چې ګزاره دي کوي هغوی دي دایره کې به اوسېږي. باقي پیر صاحب نو هغه موږ د مشر په حیثیت سره ګڼو انشاءالله موږ هره خبره هر څیز برداشت کوو د هغوی. درېیمه خبره پیر صاحب د دعا بعد سنت په حوالې سره وکړله. یو خو دا ده چې دعا بعد سنت د هغې اختصاص تخصیص او التزام چې دی هغه خپله بدعت ګڼم. دغه زموږ د علماء دیوبند مسلک مشرق موقف دی. باقي دعا بعد سنت ته بدعت معنی ویلي دي که د چا سره زما څه قسمه دغسې تقریر ورسره یا تحریر ورسره چې مطلقاً دعا بعد سنت ته ما بدعت ویلی بغیر د التزام او تخصیص نه نو هغه څوک هم پیش کولی چې زه به جرم ورکړم انشاءالله. دویم نمبر د میلاد په حوالې سره نو هغې حوالې سره خو زموږ مناظره هم شوې د پیر صاحب نه پکې یو دوه درې څلور کتابونه موږ راوښتي وو. هغه دعوه به هم شاید پیر صاحب هغه مناظره که نه یې اورېدلې زه به نن ورته بیا ووایم چې په هغې کې موږ دعوه دا ایښې وه چې هغه میلاد یو خو جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم هغه نه یادو میلاد النبی یا سیرت النبی چې تخصیصاتونه پاکي د بدعاتونه پاکي کوم چې بریلیان کوي. او د هغې شیخ صاحب رحمه الله هغه هم په اخرنو جلسو کې په پېښور کې د دې خبرې وضاحت کړی و
د هغې زه قایل یم نن بیا د میډیا په ذریعې سره هم د دې نه مخکې مې بار بار ویلي دي. البته که پیر صاحب د زما په حوالې سره چا غلط معلومات را رسولي وي چې زه دغې ته ناجایز ویم نو زه نن وایم چې دغو په ما باندې دروغ ویلي دي. که تاسو ته څه قسمه دغسې تقریر یا تحریر زما را رسېدلی چې ما سیرت النبي صلی الله علیه وسلم یا میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په نوم وي د دې بدعاتو نه د دې تخصیصاتو نه پاک وي او ما ورته بدعت ویلی بېشکې بسم الله کې ما ته کښېنې زه به نن د تاسو په لاس توبه وباسم وغیره. درېم نمبر پیر صاحب د محمد بن عبدالوهاب نجدي صاحب په حوالې سره خبره وکړله نو پیر صاحب هغه یو مستقل موضوع ده تاسو په هغې حوالې سره وکړله. ما خپله د اولې ورځې نه چې په هغې موقف پیش کړی دی خپل ما ویلي چې زموږ د علمای دیوبند د اکابرینو اقوال په دې کې مختلف راغلي دي. بعضو اکابرو توثیق کړی دی بعضو په هغې باندې جرح کړې ده. ما په هغې کې چې کوم موقف یې خیری هغه دا دی چې زموږ کومو اکابرو ته څنګه د هغه په باره کې معلومات رسېدلي او د هغې په باره کې هغوی رای قایم کړې ده. لہذا څوک چې مطلقاً هغه خلکو ته نجدیان وایي یا هغه بل چا ته منسوب کوي څوک چې محمد بن عبدالوهاب نجدي توثیق کوي زه دې ته غلط وایم. ځکه شیخ شاه حسن جان شهید رحمه الله ته زه نجدي نشم ویلی شیخ سرفراز خان صفدر صاحب ته زه نجدي نشم ویلی مولانا شیخ احمد گنگوهی رحمه الله ته زه نجدي نشم ویلی فتاوا رحیمیه والا ته زه نجدي نشم ویلی شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب ته زه نجدي نشم ویلی یعنی چې شمار باندې راواخلي ډېر اکابر دي. خو مولانا منظور احمد نعماني چې د بریلت په خلاف ژوند تېر کړی زندگی او زموږ د اکابرو معتمد مناظرو په دې موضوع فتوحات نعماني شهید چې پیر صاحب سره وي د حکیم الامت مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله چې خپله د مناظرو خلاف و لیکن مولانا نعماني صاحب هغه سړی چې مولانا تنویر صاحب رحمه الله په هغه باندې اعتماد کړی او د خپل طرف نه نماینده مناظر لېږلی هغه په دې باندې مستقل رساله لیکل نو زه څنګه نعماني صاحب ته نجدي ووایم. بهرحال پیر صاحب په هغې کې تاسو چې کوم موقف اختیار کړی و هغه تشدد و د سختۍ و نو زه په هغې کې تاسو سره متفق نه یم. زما موقف هغې باره کې دا و چې زه یو طرف ته تشدد قایل نه یم زموږ د اکابرو څنګه رایي چې په هغې کې دواړه طرف ته راغلي دي زه د دواړو احترام کوم. باقي د هغې نه پس د میت ذاتي بلاکیف نو میت ذاتي بلاکیف چې ورسره نه وي د هغې موږ نه یو قایل. البته په دې کې یو طرف ته انتهایی تشدد شروع شو په دې کې ما تقریبا د 200 نه زیات عبارات د علماء دیوبند ذمہ دار راغونډ کړي دي چې هغوی د میت ذاتي بلاکیف قایل دي. نو کم خلک چې دې ته وایي چې علماء دیوبند بعضې خلک دلته په کېبیکې کې دغسې وو چې هغوی باقاعده تکفیر کوو دغه چا چې دې قایل وو. موږ میدان ته هغوی خلاف راووتو د علماء دیوبند د دفاع په خاطر باندې او پیر صاحب زموږ طریقهکار همدا دی کله چې یو موضوع راشي قسم دی زما د ملګري ناست دي د یوې هفتې پورې موږ په دې کې خبرې نه کوو موږ لګیا یو د علماء دیوبند مشرانو اکابرو کتابونه راجمع کوو په دې کې د علماء دیوبند اجماعي قول ګورو چې کله اجماعي قول وګورو د هغې نه پس زه خپل ټول هر څه ګزار کړم د هغې دفاع شروع کړم هغې دپاره دلایل راجمع کول کله هم الله دې نه کړي هغه ورځ چې زه خپله رایې پسې روان شم یا د خپل ذات په بنیاد باندې او دغه موږ ته شیخ سرور خان صفدر صاحب رحمه الله هغه موږ ته ویلي چې ډېر کرته ما ته په 60-70 ساله زندګۍ کې شیخ صفدر صاحب رحمه الله هغه و چې خپلو پردو ټول ومنلی علماء دیوبند خپل ترجمان تسلیم کړی هغه اخرني وصیتونو کې دا و طلباو ته ویل بچو نه خو د تاسو علم علماء دیوبند ته رسي نم تقوا رسېږي بس په هغې اعتماد کوئ. نو زما خپله باندې هغه رایې د په دغه قایم پیر صاحب کې دغه غلطي تاسو راته ووایي پرې پرېږدو. باقي د کرامت په حوالې سره نو زه دلته ویډیو مخې ته ناست یم پیر صاحب ناست دی قسم بالله ما ته هغه وخت کې دا پته نه وه چې پیر صاحب اختیاري ورته وایي یا غیر اختیاري ورته وایي صدور ته زموږ د سیفیانو سره مناظره وه د غیر الله نه په مدد غوښتو باندې مفوق الاسباب سیفیانو سره زموږ دا مناظره په ریکارډ باندې ده دا وچلېده اخر بالاخر خبره دې ته راله کرامت اختیاري دی که نه دی اختیاري معجزه اختیاري د ټول بنیاد په دې باندې ودرېد غیر الله نه په مدد غوښتو باندې. بل پیر صاحب تاسو ته راپته ده شیخ سرور خان صفدر صاحب علماء دیوبند خپل مسلم ترجمان تسلیم کړی دی رای هدایت په دې موضوع باندې لیکلی ده دې په جواب کې صرف بریلیانو کتاب لیکلی دی بیا شیخ صفدر صاحب رحمه الله د وفات نه پس د کراچۍ نه زموږ علماء دیوبند هغې جواب کړی دی علماء دیوبند د دې په اختیاري باندې نه چېرته قول شته دی نه په هغې باندې چېرته کتاب شته دی نه پې رساله شته دی په دې باندې. پیر صاحب چې کومه خبره وکړه چې د علماء دیوبند 3 اقوال قصد ته ویلم نو زموږ بحث په قصد کې نه دی زموږ بحث په اختیار کې دی قدرت کې دی. قصد جدا خبر د هغې ارادې ته ویلی کېږي د هغې مونږ قایل یو په خپل ځین سره مناظره کې وضاحت وکړو تفصیل به وکړو خبره په قصد کې نه ده پیر صاحب خبره په اختیار کې ده انشاءالله ولې هغه به مخکې چلو د دې نه پس بیا پیر صاحب ویل چې زما رایې دا ده پیر صاحب مونږ د تاسو احترام کوو یقینا قسم دی زه کوم تاسو د هغې نه مخکې ویل چې دعا به د سنت په حوالې سره خبر راله تاسو ته به دا یاد وي پیر صاحب چې کومه ورځو کې زموږ استادو خبرې ډېرې ترخې شوې مخکې کال حاجي عثمان صاحب بیا رابطه وکړه زموږ استادو مجلس یې ختم کړو په دې ورځو کې بعضې ملګرو که زموږ د طرف نه زما سره به دغسې وي چې محبت به ساتي خو واسطه او رابطه به نه وي هغوی چې کله بېادبي شروع کړله
زه ورته بذات خود باندې راغلم ویډیو مې وکړل چې د پیر صاحب بې ادبي به احترامي به هیڅوک نه کوي ما ویډیو وکړه تاسو به کتلی جواب یې پاغي باندې په دغه سي موقع باندې ما پوسټ کړی د ملګری به منع کړی دي او زما ذمہ دارو ملګرو کې تاسو کې چاته شکایت وي زما سره تعلق ساتي ما ته وې زور نه په فیسبوک باندې زه دغه ته تنبیه کوم چې ولې کې دغه سيزونه چې یو کس باندې بهرحال دا خو جدا خبره دی پیر صاحب خو نن مونږ تاسو سره غلي خو د ادب احترام په ماحول کې مونږ تاسو کې خبر راته زیاتی وکي نن خبره پیر صاحب د سنه جوړه شوله مخکې د مفتی سید حکیم صاحب د ناس د دوزل درېزل زما خوا ته راغلي دي په دې موضوع باندې زموږ استاد خبرې شوې د محمد رحیم کلامي ناس ته د ماته ویل چې پیر صاحب خو هم د اختیار نه مراد اسباب اخلي کرامت مراد نه اخلي تاسو کلیپ به ما تر ولې سلور 15 منټه تاسو یو کلیپ کړو زور نه اسباب مراد اخلم بیا ما خواته مفتی سید قریب مونږ سره شتره په ریکارډ باندې تاسو په आवाज باندې بیا مفتی سید حکیم صاحب چې دراله زموږ مس کې خبري بهر بیا په تحریر کې نه جوړې دي دیو ناس دي گواهی ما ورته ویل ما ته مفتی سید حکیم صاحب دغه سی وو کو پیر صاحب ته ما طرف نه دغه سی پیغام وایا چې بیا خپل کې کینو غب شپ بوله په بل موضوعات دغه سی پریږدو که یو موضوع دغه سی چې تاسو د علماء دیوبند سره پغې کې ظاهرا اختلاف راځي د تاسو ورسره مقصد د دغه نه یو خبر خو دغه سی وو کې تاسو مغه په میډیا مو مونږ به هم نه وایو د موضوع به تاسو لري مخکیم دا وو خو زموږ تاسو دغه سی اختلاف د دې مسایلو د وجې نه تاسو یې میډیا ته مونږ به هم نو مسایل په دې سي دفن شي بیا په دې ورځو کې یو خبره تیر شوه تقریبا سکل 2 هفته مخکې زر دی مفتی صاحب تیرې دمه دی مفتی صاحب خواته زراته وشو او ردیو په کوم موضوع باندې مناظره او په والی سره زموږ د 2-3 خبرې وي دیو ماته یو تحریر راوېستو چې تاسو د سخت ور باندې ماته ولته دې د سخت وکا هغه کې شرایط به دیو سره شهید ور سره وي چې پیر صاحب بداغه طرف نه نمائندې دې طرف نه وطن نمائندې په منځ کې محمد رحیم کلامي لیکلو او مفتی عبید صاحب لیکلو ما ورته ویل چې څنګه خبره کې قسم دې پیر صاحب د پنځپیرانو سره 2 مناظرې زمونږ ته شوي دي شرایط لیکل شوي دي صرف ماته چې د خبره رااله پیر دره پس بیا 2000 کال ماته تر اوسه کېږي د خبرې نه ما ورته زه نه روسته کې په لمغه سره خبرې د روسته کې پیر صاحب ته وجب خلاره او د مجلس وکړو د ما پس 2-3 کال وکړو ما دته ویل په ریکارډ باندې ورسې مورته پنځپیرانو د تاریخ لګ روسته کې بس طریقه باندې بس پیر صاحب د سره وکینو زموږ مجبور کړي یو هفته بیا په دې کې تل راتله موتل پیر سم تاریخ والا درې سلو روزو کې تاریخ راکې بس کې ونه بشبیرانو ته موږ وزګار شو پاره شو ننم زموږ مجلس ته نه خو نیتو او نم دا چې موږ تاسو سره کې باز وګو یا څه په نیت کې و دغه سي خبره دغه سي جوړه شول د دیو هم شاید نیت به صحیح او غلط به نه مقصد به اتفاق راتل دي چې پیر سم نن مجلس زموږ په هغه بنیاد باندې جوړ شو دغه ماره خبرو وضاحت وکړو مخکې به ان شاء الله بسم